بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه محرک علیکم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالقعدې د میاشتې 26 نیټه ده چې د 1402 د غبرګولي د 25 نیټې سره برابر ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د قطر الغرافه خیریه بنسټ رئیس سره د ریاست الوزرا د کفیل لیدنه. په دې لیدنه کې د بشري مرستو په اړه خبرې وسوې. د چین د یو پانګوال سره د قانون او پېټرولیم وزیر لیدنه. دغه پانګوال د قانون په برخه کې د پانګونې خبرې کړې دي. او د هرات د کان او صنایع وخونې رئیس سره د مولانا حقانی لیدنه. د سوداګر او خلکو د همکارۍ پرته پرمختګ نشي کېدلی. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ریاست الوزرا کفیل او سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د قطر د الغرافه خیریه بنسټ له اجرایي رئیس او مرستیال عبدالله جلال او د دې بنسټ له مالي مسؤل احمد محمد صلاح الدین فتح الله الکوراني سره وکتل. ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د الغرافه بنسټ اجرایي رئیس او مرستیال عبدالله جلال وویل له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د پراختیایي او بشري مرستو په برخه کې کار کوي. هغه زیاته کړه دا مهال په هرات، نیمروز، فراه، کندهار او بلخ ولایتونو کې د کرنې جوماتونو جوړولو او د خوراکي توکو د ویش پروژې جریان لري او په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د الغرافه بنسټ له لوري پیل سوي ښارګوټي هم پرانیستل شي. د الغرافه بنسټ استازو وویل ډیری قطري خیریه ټولنې د افغانانو همکارۍ او لاسنیوي ته چمتو دي او همداراز په الغرافه بنسټ خپل فعالیتونه د افغانستان نورو سیمو ته هم وغځوي. ورته مهال مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د الغرافه بنسټ د چارو مننه وکړه او ویل افغانان د بشري مرستو ترڅنګ لومړنیو اساسي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د بنسټونو رغولو ته اړتیا لري. مولوي عبدالکبیر وویل په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت سره هرې سیمې ته د مرستو رسولو او پکې د بنسټونو رغولو زمینه برابره شوې ده. نوموړي د خطر په ګډون ټولو هیوادونو او مرستندویو ټولنو ته بلنه ورکړه چې د افغانستان په رغولو او له افغانانو سره په مرستو کې ونډه واخلي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون د فاریاب له والي د ملا محمد شعیب رسالت سره په کتنه کې وویل چې سیمایي مسؤلین دي د خلکو د ستونزو حل او خدماتو رسولو په برخه کې کوشش او نیک سلوک وکړي. ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د فاریاب والي د ملا شعیب رسالت په یاد ولایت کې د امنیتي او ټولنیز وضعیت او سیمایي حکومتولۍ په اړه د ریاست الوزرا اداري مرستیال ته راپور وړاندې کړ. فاریاب والي زیاته کړه محلي مسؤلین له خنډ پرته خلکو ته د خدمت رسولو کوشش کوي او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لري. نوموړي همدارنګه د اشغالګرو او متجاوزینو پر ضد د جهاد په وخت کې د فاریاب د خلکو د زامتونو سرښندنو او قربانیو یادونه وکړه او د اسلامي امارت رهبرۍ څخه یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د اوبو بندونو او نورو پراختیایي پروژو پیل او بشپړولو ته جدي پاملرنه وکړي. ورته مهال د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د دې ولایت د خلکو د زامتونو کوششونو او سرښندنو قدرداني وکړه او ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت سیمایي مسؤلین د خلکو د ستونزو د حل او خدماتو رسولو په برخه کې کوشش او نیک سلوک وکړي. د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د چین له یوه پانګوال لیو سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې د قانون او پېټرولیم وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې ښاغلی لیو د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي او د هیواد د سرب او جست په قانونو کې د پانګونې غوښتنه وکړه. دغه راز د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست په افغانستان کې د یاد پانګوال د پانګونې هرکلی کړی دی او د قانون او مقرراتو له مخې ورسره د لازمې همکارۍ ژمنه وکړه. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې په تیره بیا د قانون او انرژۍ د تولید په برخه کې د پانګونې لپاره د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. مولوي احمد راشد د هرات د سرې میاشتې ریاست د نوي مسؤل په توګه ټاکل شوی او همکارانو ته معرفي شو. په دې غونډه کې د هرات د سرې میاشتې نوي رئیس د لویدیځ زون د حوزوي ریاست رئیس
شیخ یار محمد فاروقي او دغه ادارې یو شمیر کارکونکو په حضور کې معرفي او په خپل کار پیل وکړ. په غونډه کې دارس د هرات د سری میشتې نمائندګۍ پخوانی رئیس مولوي فضل الرحمن فیاض د کړونو څخه هم قدردانی وسوه. مولوي فیاض هم په ادارو کې عدلون بدلون یو اصل وبلئ او څرګنده کړي چې د هر ډول پریکړې اطاعت کوي. د هرات اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د صنایع او قانون ټولنې رئیس حمید الله خادم سره په لیدنه کې د هیواد پرمختګ د ملي سوداګرو په همکارۍ کې اړین وبلئ. مولانا حقانی د صنایع او قانون خونی رئیس او د افغان لاجورد مشرتابه هیئت سره په لیدنه کې د فرهنګي چارو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د امیر المؤمنین حفظ الله سره د لیدنې په اړه وویل مشرتابه د ملي سوداګرو څخه د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. مولانا حقانی زیاته کړې چې پرمختګ یوازې په دولت نه بلکې د سوداګرو او خلکو په همکارۍ پورې تړلی دی. وروسته د صنایع او قانون خونی رئیس سوداګر د دولت ترڅنګ ولاړ وبلل او په بیلابیلو برخو کې همکاري څرګنده کړه. هغه د اطلاعات او فرهنګ او افغان لاجورد شرکت ترمنځ د همکاریو د هوکړلیک د لاسلیک غوښتنه وکړه. ښاغلي خادم دا راڅرګنده کړه چې افغان لاجورد شرکت به د دې نه وروسته د روغتیا او سیمه ییزو خړو په اړه هم نندارتونونه جوړ کړي. د هرات ښار ولسوالۍ اتیا تنو جنایي امرین او سیمه ییز کنټرول مسؤلینو ته د ظرفیت لوړونې لس ورځنی روزنیز سیمینار جوړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د هرات امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د کسانو ته د خلکو سره د چلند څرنګوالي اداري چارو پاسپورت کشف او د جرمونو تعقیب عقیدتي درسونه او امنیتي تدبیرونو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. یو شمېر دغه آمرینو د دې سیمینار د زده کړو هرکلی کړی دی او ټینګار کوي چې د ښه حکومتوالۍ په موخه اړینه ده چې مجاهدینو د خپلو دندو په اړه ښه روزنې ترلاسه کړي دي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې د درو اویاتنو آمرینو لپاره د لس ورځني روزني سیمینار پای. دغه کسانو د ښار ولسوالیو څخه په دې سیمینار کې ګډون کړی دی ترڅو په بیلابیلو برخو کې خپلې روزنې لا زیاتې کړي. دې کسانو ته د تعقیب او کشف جنایي جرمونو په وړاندې مبارزې او سیمه ییز کنټرول په اړه روزنې ورکړل شوي دي. داسې چې د هر چا مربوط کم شوي یعنی د کشف جرایم جلوګیری جرایم وقایع جرایم د امیر جرایم مسؤلیت قانوني پولیس دوی ته ووایه او د امنیت کنټرول منطقوي چې پاسپورت صحوي کیږي او شریطبندي کیږي د ساعتو دا مو کنټرول منطقي والا ته وویله او د دوسیجاتو ترتیب او د تعقیب د مجرمینو کشف دغو نیول مفاوضول او محاکمو ته د اوامرینو ته کشف تعلیم ورکړ او عقیدوي لحاظ باندې هم څه لازم او مناسب درسونه ورکړل دي. مسؤلان ټینګار کوي چې په ښار ولسوالیو کې د حوزو آمرین د فساد او ناامنۍ په وړاندې کلکه مبارزه وکړي او د خلکو سره ښه چلند ولري. د بل لوري د دې سیمینار څخه یو شمېر فارغ شوي کسان د دې روزونو هرکلی کوي او وایي د خپل دندو په اړه یې ډېر څه زده کړي دي. په دې سیمینار کې موږ ډېر شیان زده کړل. دا شیان مو زده کړل چې څه رقم د یو جرم مخه ونیسو او څه رقم یو مظنون موږ کشف او تعقیب یې کړو. نو په دې کې موږ ته د شیخ صاحب له طرفه څخه ډېر مؤثر درسونه راکول شول. په هغه کې موږ کنټرول ټیمی بررسی امیر کشف امیر جنایی دا ګرد موږ حضور درلودی. انشاءالله ډېر شیان به زده کړل. وقتی که این سمینار برگزار شد ما به نوع احسن این چیز را یاد گرفتیم که ما چگونه از حق حکومت در مقابل او کسی که جرم انجام داده دفاع بکنیم و بعد از او مجرم به طوری که سزای از اون و به طوری که او باید جزا ببینه جزا داده بشه. الحمدلله مجاهدین از وقتی که به حساب حکومت گرفته با مردم رویه زیاد خوب میکنه. طی همین سمینارم دقت به سر همین بود که با مردم رفتار خوب کنید. تا مردم با ما نباشه هیچ حکومت پیروز نمیشه و مردم که با ما باشه همکاری کنه انشالله که انو حکومت پیروز میشه. امنیتي مسؤلانو تل ټینګار کړی دی چې د امنیت تامین او عمومي نظم برسیره باید د خلکو ستونزو ته پاملرنه وشي او د هغوی سره نیک چلند وشي. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 10 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیول شوي دي. د هرات د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت موظفینو د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 10 تنه د نشهیي توکو د پلور په تړاو نیولي دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشهیي توکي هم ترلاسه شوي او هغوی تر څار لاندې دي. داراز د دې کسانو نسبتي دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالت.
محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د قطر الغرافه خیریه بنسټ رئیس سره د ریاست الوزرا د کفیل لیدنه. په دې لیدنه کې د بشري مرستو په اړه خبرې وسوې. د چین د یو پانګوال سره د قانون او پېټرولیم وزیر لیدنه. دغه پانګوال د قانون په برخه کې د پانګونې خبرې کړې دي. او د هرات د کان او صنایع خونې رئیس سره د مولانا حقانی لیدنه. د سوداګرو او خلکو د همکارۍ پرته پرمختګ نشي کېدلی. درنو محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او مهربان الله سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله شپې ولرئ.